د امریکا له لوري یو ځل بیا د طالبانو په وړاندې اقدامونه امریکا یو ځل بیا طالبان تورن کړل. امریکا وایي دا ځل طالبان یرغمل کوي. دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ به یې ویډیو را سره تر پای وګورئ. امریکا دا ځل طالبان په یرغمل نیونې تورن کړل. تاند نن د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار دا ځل طالبانو حکومت د خلکو په یرغمل نیونې تورن کړ. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې برېټانیا طالبان د دوی د شپږو اتباعو په یرغمل نیولو تورن کړل. له دې سره مهاله د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند وایي چې د دوی یو هیوادوال هم د طالبانو د تیر کال د ډسمبر میاشتې په لومړۍ ورځو کې نیولی دی. طالبان په دې اړه څه نه وایي. څو ورځې مخکې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وویل چې یو شمېر بهرني نیول شوي اتباع یې بیرته خوشي کړي. مجاهد د دغو بهرنیو اتباعو د نیولو دلیل د هغوی د استوګنې په اسنادو کې د ستونزو موجودیت ښودلی و چې بیا وروسته خوشي شول.